بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د اوپو موبایل کې یو څو مهم سیټینګونه درته ښایم. لومړی سیټینګ خو دا دی چې که چیرته وغواړو چې په موبایل کې د نیټورک سپیډ وګورو، لکه تاسې دلته وګورئ د سیګنال سره 5 KB پر سیکنډ، مطلب دا زموږ د انټرنیټ سپیډ دی. نو که چیرته تاسو غواړئ دا سپیډ دلته شو کوئ، یا چې د بیټري پرسنټیج دلته شو کوئ، تاسې وګورئ دا د بیټري پرسنټیج دی. او یا چې دی غواړئ مطلب کله چې ستاسې سکرین لاک وي، د نوټیفیکیشن ایریا چې کوم مطلب آیکنز دي یا پروګرامونه دي چې هغې ته څوک لاسرسی ونه لري، نو دا طریقې به تاسو ته زه په نننۍ ویډیو کې وښیم. تاسې به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ باندې مو چې کلیک وکړو، بیا به په سیټینګ کې تاسې راشئ نوټیفیکیشن اینډ سټیټس بار ته. لومړی ګورئ که چیرته تاسو غواړئ چې دا بیټري پرسنټیج دې نه شو کېږي، نو تاسې به دلته راشئ بیټري پرسنټیج چې کوم دی دا به آف کړئ. ګورئ که چیرته دا آف کړو، اوس تاسې بیټري ته وګورئ. بیټري کې چې دی هغه پرسنټیج چې کوم ورسره و هغه اوس نه شو کېږي، هغه ختم شو. زه وایم چې بیرته دې راشي، نو تاسې به بیټري پرسنټیج آن کړئ. کله مو چې آن کړو، اوس وګورئ بیرته بیټري پرسنټیج شو شو. دویم چې دی دا نیټورک سپیډ چې کوم دی هغه شو کېږي، زه وایم چې دا دې نه شو کېږي. تاسې به راشئ دې ځای کې شو ریل ټایم نیټورک سپیډ چې دی دا به آف کړئ دې ځای نه دا آپشن. چې آف مو کړو، اوس تاسې د نیټورک سپیډ وګورئ. د نیټورک سپیډ چې دلته اوس نه شو کېږي، او که چیرې غواړئ بیرته یې شو کوئ، نو دا راشئ دا نیټورک سپیډ چې دی دا ورته شو کړئ. بله مهمه خبره شو ډیټا یوزیج اټ د بټم. که چیرته موږ دا لاندې راوړو، ګورئ په دغه ساحه کې چې دی موږ سره لکه فرضاً دس مانت 3.65 GB او همدارنګه ټوډے چې دی 280 MB دا مصرف شوی دی، دا شو کېږي. ته وایې چې دا دې نه شو کېږي، نو تاسې به چې دی دغه آپشن ورته څنګه کوئ، آف به یې کوئ. شو ډیټا یوزیج اټ د بټم دا به آف کړئ. نو که چیرته اوس راشو دا سټیټس بار یې وګورو، دلته موږ سره نه شو کېږي. همدارنګه که چیرته غواړو بیرته شو شي، دا آپشن به آن کړو. بل دی اکسس انلاک سکرین. که چیرته غواړو چې زموږ کوم نوټیفیکیشن ایریا ده هغې کې کوم آیکنز دي، مثال ته غواړئ چې ستا هټ سپاټ څوک آن نه کړي، ستا ډیټا څوک آن نه کړي، نو کولی شي چې دا اکسس انلاک سکرین چې دی دا آف کړي دې ځای نه. کله چې دا آف کړو، نو کله چې موبایل لاک وي، نو بل څوک نشي کولی چې ستا د موبایل ډیټا هټ سپاټ دا آن کړي. او که چیرته دا بند وي، نو بیا کولی شي چې هغه څه کړي، اکسس ورته ولري. اوس ما بند کړی دی، کولی شي هر څوک دې ته اکسس ولري. زه اوس دا غواړم چې بیرته آن کړمه. کله چې آن کړو، نو دې ته بیا څوک لاسرسی نشي لرلی.